خپل قلم ته مې ویل وایه قلمه خپل قلم ته مې ویل وایه قلمه څنګ دعوه د بادشاهۍ کوي محکمه د قلم ژبه ګویا شوه په خندا شوه د قلم ژبه ګویا شوه په خندا شوه وی چې ولې شک لرې پکې عدمه زما څوکه چې تاویږي څوک په دار کړي زما څوکه چې تاویږي څوک په دار کړي څوک د دار د څوکې کوز کړي شي بېغمه دولتونه قلمکش مې په لیک واخلي زی کوي سره عیشونه د صنمه لارې چارې ټولې ما درته ښودلي انکار مه کوه زما د لوړ قدمه نو به نری شان خندا کې په خندا شو نو به نری شان خندا کې په خندا شوې چې بس کمه اشنا که وړاندې ځمه ما ویل قلمه څه چې وې صحیح ده خو دعوه کې دې بس لږه شان لوی ده زمنم چې ته قلم عالی مقام یې په دنیا کې د علم و ته امام یې حقیقت کې د اشنا دومره منمه د خالق تخلیق د پاره د انعام یې کوم یو شی چې شي انعام هغه غلام وي خفه مشي ته د دې بتو غلام یې یو غلام څنګه دعوا د بادشاهۍ کړي که بادشاهي نو بادشاه برای نام یې ستا په څوکه کې طاقت زمانه زیات دی خو یو څوک سره ماتېږي دومره خان قلم بیا راته دا اوې په خندا کې ای د خړو خاورو بوټه څه بې باکې ته دا ومنه چې زه تجربه کار یم ستا نه مخکې زه پیدا په دې دیار یم ارسطو او افلاطون مې شاګردانو زه د ډېرو زمانو وتې هوښیار یم ته زما په وړاندې طفل نابینای ستا غصه پخلا کوم لکه چې پلار یم کله ټکو کې نغمې درته لیکمه کله کرښو کې تصویر درته دیار یم ته خو تشه بادشاهۍ له زما بولې زه هم قام یم هم قانون یم هم سرکار یم زه بزرګ یم لتا دا مې ثبوت دی د الف په شان یو پکې هزار یم د الف او لام او میم چې ابتدا وه دا په قاف او لام او میم یعنی په ما وه ما ویل قلمه بس زه د قایل یم ته بادشاه په رښتیا زه د سایل یم لوی مزل مې د ژوندون په لاره وکړه پوه نه شوم چې عاقل یم که جاهل یم زه د علم په عادت کې ضرب راکړه که حاصل د ضرب وي زه به حاصل یم که هر څو کشتۍ ضعیفه چپې تیزې ولې بیا هم په امید کې د ساحل یم نور قلمه ما به غاړې ته راکاږي نور قلمه ما به غاړې ته راکاږي په خوشۍ درله ما درکړي خپلې وایي